چې درد د چا د یادې د خوږو نه ډکې منم چې درد د چا د یادې د خوږو نه ډکې چې ته شدت وکې زه ووهم چمبې درپسې منم چې درد د چا د یادې د خوږو نه ډکې چې ته شدت وکې زه ووهم چمبې درپسې او د مخ رڼا دې ورله مه ورکوه هسې نه چې صدر صاحب د مخ رڼا دې ورله مه ورکوه هسې نه چې که چرته نه وي زه به وخورم عینې درپسې مننه او مینه مې نوره هم خودسره شوه باغي باغي شوه شاهکار صاحب ته یې ډالۍ وي چې مینه مې نوره هم خودسره شوه باغي باغي شوه تا چې انکار وکړو ما جوړې کړې نارې درپسې مننه او تا مې د خوار ولس پکړې کو څنګه ځان کون کړی تا مې د خوار ولس پکړې کو څنګه ځان کون کړی او واګداره خدای نه کوم خیرې درپسې مننه تا مې د خوار ولس پکړې کو څنګه ځان کون کړی او واګداره خدای نه کوم خیرې درپسې او ته خندېدې او زه د خپل عشق په اور سوځېدم ته خندېدې او زه د خپل عشق په اور سوځېدم شپه د نکریز وه او شمې ګډېدې درپسې مننه او مقتار زده چې که مینه زده کړې څو خوږې خوږې خبرې زده کړې که مینه زده کړې څو خوږې خوږې خبرې زده کړې مجروح وي به د یارانو قابلې درپسې مننه او په خپل دغه مات ګوډ غزل باندې د پنډلۍ پښتو ادبي ټولنې سابقه صدر زما خوږ تره مثال خان صابر صاحب ته بلنه ورکومه چې راشي خپل کلام راسره شریک کړي مثال خان صابر صاحب نږدې څه ته وایي چې د زړه ورلدي زنځیر جوړوم او د محلي ملا مې هم رقیب دی د محلي ملا مې هم رقیب دی خوب له پخپله خپل تعبیر جوړوم او ستا د محل په هر دیوال وګوره ستا د محل په هر دیوال وګوره چرته چې دل وي هلته تیر جوړوم او که محبت کې د بادشاه شوم چرته په هغه ورځ به دې وزیر جوړوم او چې نورانیږي داسې کاڼی ګورم چې نورانیږي داسې کاڼی ګورم ځان له بې کرښې د تقدیر جوړوم او بیا مې منکر کړي ستا غزل صابره بیا مې منکر کړي ستا غزل صابره زه چې توبې ته خپل ضمیر جوړوم او یو صدر صاحب په اجازت باندې یو غزل ویم بیګم شعر کړی و چې پیغلې چې یو ځای شي مازدیګر په تناره پیغلې چې یو ځای شي مازدیګر په تناره نو زما او ستا صفت کوي اکثر په تناره نو نن د مور تنور په سپینلو باندې لمبه کو نن د مور تنور په سپینلو باندې لمبه کو او بې ډرله مات مو نن نظر په تناره او ډېره مننه او زه مې چې ګلاب باندې یو ښکلی تنور جوړ کړم زه مې چې ګلاب باندې یو ښکلی تنور جوړ کړم ته چې کوي جونو سره شر په تناره او وخت د مازدیګر وخت د روژهمات یو د ډوډیو پرې ناوخته وخت د روژهمات یو د ډوډیو پرې ناوخته او وایي سو د تورو زلفو سر په تناره او صابره چې نستوڼي راونغښتل روډو ته صابره چې نستوڼي راونغښتل ډوډو ته نو په ټپ ټپ یې ټول کلی خبر په تناره ډېره مننه صدر صاحب په اجازه باندې چې یو خوا باغي لتا بادار دي سم ډېر خلک یو خوا باغي لتا بادار دي سم ډېر خلک او بل خوا خاموشه ستا لډار دي سم ډېر خلک یو خوا باغي لتا بادار دي سم ډېر خلک او بل خوا
خاموش ستا لړاره دي سم ډېر خلک دلته سم ډېر خلک اوس هم غلامي نه پېژني دلته سم ډېر خلک اوس هم غلامي نه پېژني او دلته له ډېر څه بې اختیاره دي سم ډېر خلک او دلته په ژوند باندې مین خلک د ګوتو په شمار دلته په ژوند باندې مین خلک د ګوتو په شمار دلته له ژونده نه بېزاره دي سم ډېر خلک ډېر مننه ستا د مدد دپاره یاره یو سړی هم نشته ستا د مدد دپاره یاره یو سړی هم نشته ستا د صفت دپاره یاره دي سم ډېر خلک او پلاستیکي خپو او لاسونو کاروبار هم ښه دی پلاستیکي خپو او لاسونو کاروبار هم ښه دی دلته وجود باندې ناکاره دي سم ډېر خلک ډېر مننه او دلته چوکۍ ده بیا چوکۍ ده بیا یوه بله چوکۍ دلته چوکۍ ده بیا چوکۍ ده بیا یوه بله چوکۍ دلته ولاړ په هره لاره دي سم ډېر خلک او دلته په امن او سکون کې دي سم لږ خلک دلته په امن او سکون کې دي سم لږ خلک دلته له جنګه ناقراره دي سم ډېر خلک او ما د ناڅاپه خوشحالۍ دپاره هېڅوک نشته ما د ناڅاپه خوشحالۍ دپاره هېڅوک نشته ما د ناڅاپه غم دپاره دي سم ډېر خلک او زمونږ په کلي کې بېګایو کور نه هر وده شو زمونږ په کلي کې بېګایو کور نه هر وده شو زمونږ په کلي کې مالداره دي سم ډېر خلک او د الله فضل دی یو حج لذي بل مرید الوږي د الله فضل دی یو حج لذي بل مرید الوږي د الله فضل دی دیندار دي سم ډېر خلک ډېره مننه او حبیبه دلته چې غلا نه کېږي نو څه به کېږي حبیبه دلته چې غلا نه کېږي نو څه به کېږي حبیبه دلته بېروزګاره دي سم ډېر خلک ډېره مننه